دغه 250 تنه د لغمان مرکز اړوند د جامعه محمدیه مدرسې زده کوونکي دي. دوی تازه د قرآن کریم له حفظ او ناظري څخه فارغ او د فضیلت پګړۍ ورته په سر شوې. د مسؤلینو په وینا په دغو فارغانو کې 19 تنه د قرآن کریم حافظان او 33 تنه نور د ناظري ختم کوونکي شامل دي. دا خو زموږ 15مه دوره فراغت غونډه وه چې په دې کې حافظان او ناظره شامل وو. د افغانستان دغه 14 ولایت چې دي د دې نه کې موږ سره شاګردان موجود وي. سږ فی الحال چې وو 19 د قرآن حافظان او چې 14 د ناظري والا دلته فارغ سول او الحمدلله دغه مدرسه کې ټوټل 200 لیلیه شاګردان زده کړې کوي چې د دیني زده کړو تر څنګ په عصري زده کړې هم دې ته ورکول کېږي. په دې باندې سنبال دي. بل ورته له دیني زده کړو فارغ شوي د دې لاسته راوړنې څخه خوښي څرګندوي او وایي چې باید یادو حافظانو ته د لا پرمختګ زمینه برابره شي. ما بسیار خوشحال هستم که حافظ شدم. الحمدلله دیگه انشالله کوشش میکنم که دیگه حافظ شم. انشالله دیگه زمین سازی میتونم که انشالله کتاب بخونم. دیگه هر چیز میتونم که انشالله تجوید میخوانم انشالله. زه جامعه محمدیه ډیره مننه کوم چې ما باندې ناظره زده کړه او زه ډیره مننه کوم روان کال تر خیره سره چې شو ما باندې نور علم وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې مرکزي امیر د یادو حافظانو دا بریا د هیواد د پرمختګ په لور یو مهم ګام وباله او د هر ډول همکارۍ ډاډ یې ورکړ. داسې لاسته راوړنې او داسې مجلسونه د نظام لپاره په آینده کې موږ تاسو ته ټول ته ډېر زیات فایدې لري. په آینده کې هم موږ داسې پروګرامونو لپاره الحمدلله تیار یو او د ټولو مدارسو لپاره الحمدلله موږ په خدمت کې سو او غواړو چې داسې حفاظ علما کرام موږ په آینده کې وروزو چې د نظام لپاره او د ټولنې لپاره د خدمت مدر وګرځي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په یاده مدرسه کې 110 تنه هلکان او نجونې په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي.